سلامونه وخت مو پخیر. نن یکشنبه د قوس یلنده 11 او د ډسمبر لومړۍ نیټه ده. په موږ د موج نیوز خبري ټولګي ته په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. په اسلام آباد کې ګڼ شمېر افغان کډوال نیول شوي. د ایډز نړیواله ورځ. په افغانستان کې د پوهاوي کموالی او د ناروغانو ستونزې. په افغانستان کې دریمه برخه کورنۍ د کافي خوراک لپاره پوره وړي دي. او د غزې تړانګه کې دوه خیریه بنسټونه د خپلو کارکوونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. اوس هم بشپړ خبرونه. زه وحید الله توحیدي یم. په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پاکستاني پولیسو له لوري نیول او ځورول شوي، سره له دې چې دوی په هیڅ ډول سیاسي فعالیتونو کې برخه نه ده اخیستې. دوی د تحریک انصاف ګوند له لاریونونو وروسته د پولیسو لخوا نیول شوي او ځینې د پیسو په بدل کې خوشي شوي دي. د اسلامي امارت سفارت هم د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستاني چارواکو څرګندونې غندلي او د افغانانو د ځورولو اندېښنه یې څرګنده کړې ده. د اسلام آباد پولیسو له لاریونونو وروسته ګڼ شمېر افغانان نیولي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د بهرنیو وګړو په سیاسي مظاهرو کې ګډون غیر قانوني دی. نن د ایډز ناروغۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د افغانستان په ټولنه کې د دې ناروغۍ په اړه خبرې کول د ټولنیز شرم له امله کم دي. د ناخوندي جنسي اړیکو، کارول شویو سرجنو او د صحي وسایلو د ناسمې کارونې له امله د HIV وایرس د خپرېدو راپورونه زیات شوي دي. د عامه پوهاوي د نشتوالي له امله ډیری ناروغان خپله ناروغي پټوي، له درملنې ډډه کوي او د ټولنیز فشار له امله د ژوند له جدي خطرونو سره مخ کیږي. د روغتیا پالانو او کارپوهانو په وینا د عامه پوهاوي لوړول او د ټولنیز ملاتړ رامنځته کول د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره اړین دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2024 میلادي کال کې له هرو 4 کورنیو څخه 3 د کافي خوراک لپاره پیسې یا خوراکي توکي پور کړي دي. په کلیوالو سیمو کې دا شمیره له هرو 5 کورنیو څخه 4 ته رسیږي. راپور زیاتوي چې هره کورنۍ په اوسط ډول 8,200 افغانۍ پوره وړې ده. په همدې حال کې WFP خبرداری ورکوي چې د بودیجې کمښت له امله ګڼ شمېر کورنۍ په راتلونکو میاشتو کې له مرستو بې برخې کیدی شي. د افغانستان لپاره د تهران نوې ګمارنه. تازه په کابل کې د ایران سفارت ویلي د افغانستان لپاره د دغه هیواد نوي سفیر علي رضا بیکتلي 13 ورځ شنبه د لیندۍ له سمه کابل ته را رسېدلی. د یاد سفارت په خبره بیکتلي له افغانستان سره د سیاسي اړیکو پیاوړتیا د خپل ماموریت لومړیتوب بللی دی. کابل کې د ایران سفارت نوي سرپرست علي رضا بیکتلي وایي د تر ټولو مهم ماموریت له افغانستان سره د ګاونډي د اړیکو پراختیا ده. مولوي امیر خان متقي وایي د افغانستان او ترکیې ترمنځ اړیکې ښې خواته روانې دي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو سرپرست مولوي امیر خان متقي یا د څرګندونې کابل کې د ترکیې له سفیر جنګ اونوال سره په لیدنه کې کړي دي. په دغه ناسته کې د دواړو لورو ترمنځ پر سیاسي او اقتصادي اړیکو هر اړخیز بحثونه او خبرې شوي دي. مولوي امیر خان متقي د لیدنې په اثر کې د افغانستان او ترکیې ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په برخه کې هلان نندارتون کې د افغان پلاوي ګډون او د لاجوردو لارې د فعالېدو په تړاو په دغه هیواد کې د وروستۍ غونډې هرکلی کړی او سربیره پر دې د یاد هیواد له مثبتو هڅو مننه کړې ده. د دې ترڅنګ متقي د دواړو هیوادونو ترمنځ اوسنۍ ډیپلوماتیکې اړیکې مثبت یادې کړي او همداراز یې هیله ښودلې چې یادې اړیکې به نورې هم پراختیا پیدا کړي. په ورته وخت کې د ترکیې سفیر ویلي دا مهال د افغانستان د سوداګرۍ وزیر د سرپرست په مشرۍ افغان پلاوی په ترکیه کې دی او په هلال نندارتون کې د ګډون ترڅنګ د خپل ترکي سیال سره هم لیدلي او پر دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو خبرې کړې دي.
بدخشان کې د ترافیکي پیښې له امله یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي. د یاد ولایت مسؤلین وایي چې دغه پیښه د خواهان ولسوالۍ په برشار سیمه کې رامنځته شوې چې له امله یې 2 تنه مړه او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. د ځایي مسؤلینو د معلوماتو له مخې یاده پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې کله یو پیک اپ ډوله موټر د سړک څخه واوښت. مسؤلین زیاتوي چې د پیښې ټپیان د درملنې په موخه روغتون ته وړل شوي او د یو تن ټپي کېدو روغتیايي وضعیت هم نازک ښودل شوی دی. او په غزې تړانګه کې د اسرائیلو په هوایي برید کې د ولد سنټرال کچن د WCK بنسټ یو کارکوونکی او 4 نور کسان وژل شوي. WCK بنسټ د دې برید په اړه د نورو توضیحاتو غوښتنه کړې ده وروسته له هغې چې اسرائیل وویل د WCK کارکوونکی د حماس ډلې په حمله کې ونډه درلوده. دغه خیریه بنسټ په غزه کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. په ورته وخت کې د ماشومانو د ساتنې موسسې سیف د چلډرن هم د غزې په خان یونس کې د خپل یوه کارکوونکي د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د موج نیوز درنو کتونکو دا او د دې مهال مهم او وروستي خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.